عزیزانو د عرفې د ورځې ډیر زیات نومونه دي، په ډیرو نومونو باندې نامداره شوې ده. معارف الاسلام اداره یو خبر خدا یاد وساتئ چې ابي مالک اشعری رضی الله عنه وایي والشيء اذا تعددت اسماؤه، داسې یو شی چې د هغه نومونه ډیر سي دل على عظمته وشرفه، دغه ډیر نومونه هم په دې باندې دلالت کوي چې دا د عظمت والا شی دی، دا د شرافت والا دی. نو دا شان د عرفې چې دا کوم ورځ ده په ډیرو زیاتو نومونو باندې نامداره سوې ده، او په دې کې د علماو ډیر اقوال موجود دي چې د عرفه ولې ورته وایي. یو قول په دې کې دا راځي چې کله جبرائیل علیه السلام و ابراهیم علیه السلام ته مناسک د حج ټول وښودل، نو بیا ورته ویل چې اعربت ودې پیژندل مناسک ټول درته معلوم شوه؟ ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې نعم هو، نو په دې وجه باندې عرفه ورته وایي. او یو قول دا راځي چې د دې ذوالحجې په اتم باندې چې یوم الترویه ورته وایي، په دې باندې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدی، په خوب کې دا ورته ویل سول چې خپل بچی ذبح کړه. په سوچو کې وو چې دا به اوس رحمانی خوب وي که به شیطانی خوب وي. بیا چې کله د عرفې په دې شپه باندې دویم وار خوب ولیدی، بیا په خوب کې هم دا ورته ویل سول چې خپل بچی اسماعیل علیه السلام ذبح کړه. نو فلما اصبح عرف ان ذلك من الله عز وجل، چې کله سهار سو نو دا وپېژندل چې دغه خوب رحمانی دی، د الله رب العالمین له طرفه دی. فسمي اليوم عرفه، نو په دا خاطر باندې هم عرفه ورته وایي. او دریم قول دا نقل شوی دی چې دې ته ځکه عرفه وایي لأن الناس يعترفون هناك في ذلك اليوم بذنوبهم الى الله عز وجل. تمام خلق په خپلو ګناهونو باندې اعتراف کوي چې الله مونږ ګناهګاره یو، مونږ ته معافي نصیب کې، مغفرت راته وکې او توبه کاږي. الله رب العالمین د دوی توبه قبلوي، نو په دې خاطر باندې عرفه ورته وایي. او دا شان عمر رضی الله عنه وایي چې د عرفې ته یوم التمام هم ویل شوي دي، لأن الله عز وجل اکمل فيه الدین، په دې خاطر باندې چې الله رب العالمین په دې کې خپل دین تکمیل کوي، پوره کوي. واتم فيه النعمة على المؤمنین، پر مؤمنانو باندې د اسلام چې کوم نعمتو هغه تام کوي، پوره کوي. په دې باندې یوم التمام هم د عرفې ته ویل شوي دي. دا شان ډېر زیات نومونه نور هم نقل شوي دي، مختصره خبره به کوو. نو دا چې دومره د شرافت والا، دومره د عظمت والا شپه و ورځ د عرفې ده، په دې کې عبادات هم ډېر زیات فضیلت لري. انس ابن مالک رضی الله عنه وایي چې د ذوالحجې په دې لسو ورځو کې چې ته کوم نیک عمل وکې، دا داسې مثال لري لکه 1000 ورځې چې مسلسل ته هغه نیک عمل تکراروي. مثال د ذوالحجې په دې لسو ورځو کې بغیر د عرفې تا یو صدقه وکړل، دا داسې مثال لري لکه ته چې مسلسل 1000 ورځې هر ورځ سره کوې. نفل دې وکړل په دې ورځو کې، داسې مثال لري لکه 1000 ورځې چې مسلسل ته هغه نفل کوې. دغسې پر دې باندې نور اعمال هم قیاس کړه. خو لیکن د عرفې ورځ چې کومه ده، په دې کې که کوم مسلمان نیک عمل وکړي، هغه چې هر نیک عمل وي، دا داسې مثال لري، دا دومره ډېر چنده کېږي لکه 10,000 ورځې چې مسلسل ته هغه عمل کوي. 10,000 ورځې چې مسلسل ته هغه عمل جاري ساتي. 2 رکعات نفل دې وکړل، صدقه دې وکړل، یو بل د خیر کار دې وکړي، داسې مثال لري لکه 10,000 ورځې چې مسلسل ته هغه نیک عمل کوي. د عرفې دا ورځ بیا نمر عظیم فضیلت لري. او په دې کې بیا روژه نیول. عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي ما من السنة يوم احب الی ان اصومه من یوم عرفه. په کال کې بل دومره
محبوبه ورځ ما ته نسته زه په هغه کې روژه ونیسم بغیر د عرفې د ورځې ما ته د کال په ټولو شپو کې دا محبوبه ده چې زه د عرفې په دې ورځ باندې روژه ونیسم. او د روژې په فضیلت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام ایام العشر کتب له بكل یوم صوم سنة. په دې لسو ورځو د ذوالحجې کې یعنی د لوی اختر په دې لسو ورځو کې که څوک یوه روژه ونیسي داسې ده لکه یو کال چې روژې نیولي. دا حدیث مخکې د ذوالحجې په فضیلت کې تیر شو، خو د عرفه ورځ دلته استثناء ده. نبی صلی الله علیه وسلم بیا وایي چې که چا د عرفې په ورځ ونیول من صام یوم عرفه کتب له صوم سنتین هغه ته به د 2 کاله روژو نیولو ثواب ولیکل شي. لکه 2 کاله چې مسلسل روژې نیولې وي نفلي روژې دومره عظیم فضیلت به ورته ولیکل شي. او بل په دې روژه باندې الله رب العالمین د خپل بنده د 2 کاله ګناهونو معافي کوي، مغفرت کوي. په صحیح مسلم کې حدیث راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صیام یوم عرفه د عرفې د ورځې روژه نیول انی احتسب علی الله زه امید لرم خپل الله رب العالمین ته ان یکفر السنة التي بعده والسنة التي قبله چې دا د عرفې د ورځې روژه به کفاره سي د انسان د 2 کالو ګناهونو. یو وروستنی کال چې دا وروسته را روان کال دی، یو د مخکینی کال د ګناهونو به دا کفاره سي د صغیره ګناهونو. خو دا روژه د هغه چا لپاره مستحب ده چې هغه د عرفات پر غونډۍ باندې حاضر نه وي، او د کم چا چې حاضري وي څوک د عرفات پر غونډۍ باندې وي د هغو دپاره بیا دا روژه نه ده مستحب. وجه دا ده چې هلته دوی بیا کهاله کېږي، ستړي کېږي، بدنونه یې سست وي، دعاګانې عبادات نشي کولی نور. نو په دې خاطر باندې چې دوی قوت پیدا کړي پر دعاګانو باندې نو هلته و دوی ته روژه نیول نه دي مستحب. او د دې عرفات په ورځ باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم کومه دعا کړې ده او کومه دعا چې د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې نور انبیاء علیهم السلام کړې ده هغه هم حدیثو کې راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ترمذی شریف کې دا حدیث راځي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه. خیر د دعا هغه د عرفې د ورځې دعا ده. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، او په دعاګانو کې خیر دعا هغه ده چې ما او زما څخه مخکې نورو انبیاء علیهم السلام کړې ده. هغه دعا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دغه دعا نبی صلی الله علیه وسلم هم کول او د نبی صلی الله علیه وسلم څخه مخکې نور انبیاء علیهم السلام هم کړی ده. دلته یو سوال دا کیږي چې دا خو دعا نه ده بلکې دا ثنا ده د الله رب العالمین صفت کول دي. نو د هغې جواب کې یو حدیث راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین وایي اذا شغل عبدي بذکری عن مسئلتي، چې کله زما یو بنده زما په ذکر باندې خپل ځان مشغوله کړي د دعا څخه، دعا نه کوي بلکې زما ذکر کوي، اعطیته افضل ما اعطي السائلین، نو زه دته داسې څه ورکوم دومره فضیلت والا شی ورکوم چې هغه به بالا وي، بهتره به وي، غوره به وي تر هغه چې کم څوک یې غواړي، کم څوک یې سوال کوي. د دعاو والا څخه به زه دته بهترین څه ورکم، غوره شی به ورکم. خو نبی صلی الله علیه وسلم خپله او یا بعضې صحابه کرامو به دغه ثنا وویل لکه دا مخکې الفاظ چې ما درته ذکر کړه. د دې څخه وروسته به بیا مختلفې دعاګانې دوی کولې. اوس هم چې دغه ثنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دا څوک وایي
دې څخه وروسته دې بیا د خپل ځان دپاره، د خپل اهل لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره، بچیانو دپاره، د عامو مسلمانانو دپاره دعاګانې وغواړي. د هدایت دعا، د مغفرت دعا، د رزق حلال دعا، د شفا دعا، د حاجاتو پوره کېدلو دعا، د مشکلاتو د پورته کېدلو دعا. داسې دعاګانې بیا هر څوک کولی شي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.